قاری عبدالغفار یم چې زما 15 نفر په بمبار کې شهیدان شو، خو حمدي خدای لره زما بچي یو فدایي هم وکړي په سنګین کې. ما ډېرې زارۍ ورته وکړې چې په جریاني جهاد وکړه. ده راته وویل چې زه د الله په لار کې ځان قربانوم، نور په ژوند کې خیر نشته. د اسلامي نظام دغه دبدبه الله ته او جهان ته ښکاره کوم چې موږ دا قرباني ورکوو. نو زه په دې ډېر فخر کوم، ډېر خوشحاله یم. بیا چې زه مولدی سره خبر وو چې ما لمونځ وکړي، د رب مې واورېده، یو رکعت مې د قرأت ویلی وو، بل دوهم باندې ما سلام وګرځاوه، ما ودرسله. زما مقتدیان ټول چې څه کوي، ما ټول یو کیسه پېښه ده چې ورغلم، دوی د ده غوښې راټولولې چارواکو، ما ټول دورې کوي دغه پاکې غوښې په دا نجسو لاسو مه ټولوئ. ستا څه دی د اوسه؟ ما ورته وویله چې دا زما بچی دی، ولمټر د چا او مال زما دی. بالا کنداغونه سوه، وهل سوه. امریکایانو ورته ویله چې علاقې د انتحاري پلان علاقې موږ د سره څه نه لرو. داخله ونه پرېښولم، داخله وبوتلم، هلته لس شپې بندي کړم، 2 لکه کالدار یې بیا دغه راڅه واخېستې جرم. بالا بېرته رالاکم چې کور ته رالم، نو زما بیا د دې شهید زوی واپس 8مه ورځ چې زما 2 ورځې لا بند ته پاتې وې، بل بچی پیدا شوی و چې هدایت الله نومیږي. دغه بچی پیدا شوی و، هغه زما کورداري ژوندی وه. هغه وویله چې ما د خپل پلار څخه، زما پلار عالم و، ما د خپل پلار اورېدل دي که د چا زوی یا لور شهیده شي، مور یې پښې او لاسونه سره کړي، الله د عرش دروازه پرایله کړي. زه چې رالم دې لاسونه سره کړي وه، دا مقام یې پر ځای کړ. بیا مې کور بمبار شو، دغسې 3 کاله وروسته بیا کور بمبار شو. هغه مېرمن مې شهیده شوه، لور مې شهیده شوه، 2 زامن مې شهیدان شوه، یو لمسی و. دغه مې شهیدان شوله، 15 نفره زخمیان دي. په هغه کې 2 زنانه لورې مې پل دي، یوه په لاس د خپړې څخه کښته، یوه لور مې د جبې جلکې څخه لاندې پل ده. نور الحمدلله. زوی مې یو پاته دی، هغه 325 کوکه ګنډلې دي. ایمرجنسي والا وویل چې موږ ته تر اوسه دا ټپې نه دي راغلي. نو حمد یې خدای لره. کله چې زما بچی تللی فدایي ته دغه خبره را سره وکړه، ما ورته ویله د بیت المال شی د ځانه سره مه وړه، نو چې زه تا ورکوم د خدای رضا ته، موټر خو بیخي ورکوم. بیا مې 4 لکه کالدارې ور واخیستئ او چرۍ و په ټاشنګ، باروت په خپلو پیسو، هېڅ چا نه یې راکړی، نسي ویلی یو څوک چې دغه ما ور واخیستل، ما په خپلو پیسو ور واخیسته، دا مې قرباني کړه. پر دغه باندې د حکومت ماته ډېر زجر راکوي، دا بچی هم ستا دی، موټر هم ستا دی، او دا باروت سیانګر ستا دي. بیا په دغه کې 1 ګونۍ دا چرۍ دي، دا چې په دا بم کې اچي، په دا موټر کې ځای په دا کې دا هم راویستلې، دا خدای دې دا ستا په دوکان کې پرتې دي. مالګر شیان زما دي. ما د ابراهیم علیه السلام په طریقه ته ځان راوستلی دی، د الله ته دغه وعده کړې په هغه ورځ چې د ابراهیم علیه السلام په طریقه زه ورځم، الله پر هغه طریقه مې وساته. دغه زما د کور مشکلات دی، فخر په کوم، ډېر فخر په کوم په زرګونو چې یا په شخصي نظام کې یا په بله قومي پرستي کې یا په ټاور کې د نظام د جمهوریت نه دی تللی. دا زما لپاره لوی فخر دی. حمد او ثنا دي خدای لره. د اسلامي نظام الحمدلله په دغه شهداو په وینو باندې رامنځته شو، په دغه قربانۍ باندې چې دا قربانۍ نه وای کله داسې کېدله. کفارو ویله چې موږ په ګرد نظام کې موږ داسې نفر نه لرو چې هغه ځان قرباني کړي. دا څه رقم پوځ دی؟ موږ ته دا اسلامي پوځ دی، دا د اسلام پوځ دی، دا د علیه السلام طریقه ده، دا د انبیاو طریقه ده. ما چې په بند کې پوښتنه وکړه، دا انتحاري خو ناروا دی، مال نه دی ناروا. دغه دی حضرت بلال صاحب 12 تورې پر نبي علیه السلام وخوړلې، خو دغه قرباني وه چې ورکوله، نو هغه نه کوي، خدای نه کوي، نو هغه نسو وژلی. مارسل اغستی جلا خبره ده. پاره سر وشوره او یو چارواکي په دغه شپه مسلمان سو واوښتی، چغه یې وکړه. نو دا خلک یې څنګه روزلي دي چې دوی خپل د طریقې څخه نه اوړي. دغه باردی بیا ماته وویل دغه چارواکي ته اختار وکړی دي. ما په دغه حالت کې څنګه اختار ورکړم؟ په دغه حالت کې زه تر کیبلان لاندې یم او زه ما ده ته اختار ورکړي، زه د دوی پېژنم، نمایندلی و. نو په شپه کې هغه چارواکي تللي. شکر دی، حمد یې خدای لره. زموږ سره د شهداو معیبینو وزارت خپل هر څه وس را سره شریک کړی دی، بلکې په عام طور لکه څنګه چې امیر المؤمنین عمومي عفوه کړې ده، دوی هم په عموماً طور
توګه و هر یتیم ته که څه هم د چارواکي وي که څه هم د غیره وي که څه هم د شهید وي د نظام د امیرالمؤمنین د امارت وي بلا تفاوته د ټولو سره ښه همکاري کوي ښه کومکونه کوي په یوه سترګه ورته ګوري دا شکر دی حمد دی خدای دا زموږ د نظام وحدت دی او د الله سره وعده ده او پر بدو ښه دي چې ګوره د ټولو چارواکو د ټولو غیره خلکو سره هم د شهید د نظام د امارت په سترګه ورته ګوري ټولو سره یو رقم کومک کوي حمد دی ټوله دنیا خوشحاله دي یعنې زنانه ما ویل د په کندهار کې د شهداو معیبینو د چارواکو ښځه وه برای بغره د سره دورې کړه وله الله دا نظام مه خرابوه دغه پیسې چې به ما د دې ځای ایستلې 100,000 به پر لارې ما چارواکو واخیستلې په 15,000 په کمیشن یې راتېرولم ول خدای دا څنګه نظام دی چې څنګه پیسې راکړې هغه پر کور ته رسوم دا د چارواکي ښځه وه ما په خپله پوښتنه ځینې وکړه حمد دی خدای لره ما 15 نفر په بمبار کې شهیدان شوه خو حمد دی خدای لره زما بچې یو فدایي هم وکړي په سنګین کې ما ډېرې زارۍ ورته وکړې چې په جریاني جهاد وکړه ده راته وویله چې زه د الله په لار کې ځان قربانوم نور په ژوند کې خیر نشته د اسلامي نظام دغه دبدبه و الله ته او جهان ته ښکاره کوم چې موږ دا قرباني ورکوو زه په دې ډېر فخر کوم ډېر خوشحاله یم بیا چې زه مودی سره خبر و چې ما لمونځ وکړي د رب مې واورېده یو رکعت مې د قرأت ویلی و بل دوهم باندې ما سلام وګرځوه ما وځغسله زما مقتدیان راته ویل چې څه کوې ما ورته ویل یو کیسه پیښه ده چې ورغلم دوی د غوښې راټولولې چارواکو ما ورته ویل دورې کوي دغه پاکې غوښې په دا نجسو لاسو مه ټولوئ ستا څه دی د اوسه ما ورته وویله چې دا زما بچی دی ولمټر د چا او مال زما دی ابلا کنداغونه سوه وهل سوه امریکایان ورته ویله چې علاقې د انتحاري پلار علاقې موږ د سره سره نه لرو داخله و نه پرېښولم داخله و بوتلم هلته لس شپې بندي کړم 2 لکه کالدار یې بیا دغه راڅه واخیستې جرم بالا بېرته رالاکم چې کور ته رالم نو زما بیا د دې شهید زوی واپس 8مه ورځ چې زما 2 ورځې لا بند ته پاتې وې بل بچی پیدا شوی و چې هدایت الله نومیږي دغه بچی پیدا شوی و هغه زما کورداري ژوندی وه هغه وویله چې ما د خپل پلار څخه زما پلار عالم و ما د خپل پلار اورېدل دي که د چا زوی یا لور شهیده شي مور یې پښې و لاسونه سره کړي الله د عرش دروازه پرایله کړي زه چې رالم دې لاسونه سره کړي وه دا مقام یې پر ځای کړ بیا مې کور بمبار شو دغه 3 کاله وروسته بیا کور بمبار شو هغه مېرمن مې شهیده شوه لور مې شهیده شوه 2 زامن مې شهیدان شوه یو لمسی و دغه مې شهیدان شوله 15 نفره زخمیان دي په هغه کې 2 زنانه لورې مې پاج دي یوه په لاس د خپړې سکښته یوه لور مې د دې بجلک څخه لاندې پاج ده نور الحمدلله زوی مې یو پاته دی هغه 325 کوکه ګنډلی دی ایمرجنسي والا وویل چې موږ ته تر اوسه دا شټپې نه دي راغلي نو حمد یې خدای لره کله چې زما بچی تللی فدایي ته دغه خبره را سره وکړه ما ورته ویله د بیت المال شی د ځان سره مه وړه نو چې زه تا ورکوم د خدای رضا ته موټر خو بیخي ورکوم منی 4 لکه کالدارې ور واخیستئ او چرۍ و په ټاشنګ باروت په خپلو پیسو هېڅ چا نه یې راکړي نسي ویلی یو څوک دغه ما ور واخیستل ما په خپلو پیسو ور واخیسته دا مې قرباني کړه پر دغه باندې د حکومت ما ته ډېر زجر راکوي دا بچی هم ستا دی موټر هم ستا دی او دا باروت سیانګر ستا دی بیا په دغه کې یوه ګونۍ دا چرۍ دی دا چې دا بم کې اچي په دا موټر کې ځای پر دا کې دا هم راویستلې ول دا خدای دې دا ستا په دوکان کې پرتې مالګر شان زما دی ما د ابراهیم علیه السلام په طریقه ته ځان راوستلی دی د الله څخه دغه وعده کړې په هغه ورځ چې د ابراهیم علیه السلام په طریقه زه ورځم الله پر هغه طریقه مې وساته دغه زما د کور مشکلات دی فخر په کوم ډېر فخر کوم په زرګونو چې یا په شخصي نظام کې یا په بله قومي پرستي کې یا په ټاور کې د نظام د جمهوریت نه دی تللی دا زما دپاره لوی فخر دی حمد او ثنا دی خدای لره د اسلامي نظام الحمدلله په دغه شهداو په وینو باندې رامنځته شو په دغه قربانۍ باندې چې دا قربانۍ نه وای کله داسې کېدله کفار ویله چې موږ په ګرد نظام کې موږ داسې نفر نه لرو چې هغه ځان قرباني کړي دا څه رقم فوج دی موږ ته دا اسلامي فوج دی دا د اسلام فوج دی دا د علیه السلام طریقه ده دا د انبیاو طریقه ده
ما څه په بند کې پوښتنه وکړه دا انتحاري خو ناروا دی مال نه دی ناروا دغه دی حضرت بلال صاحب 12 تورې پر نبی علیه السلام وخوړلې دغه قرباني وه چې ورکوله نو هغه نه کوي خدای نه کوي نو هغه نس وجلی مرسل اغسطی جلا خبره ده برای سر وشوره او یو چارواکي په دغه شپه مسلمان سو واوښتې چغه یې وکړه ول دا خلک یې څنګه روزلي دي چې دوی خپل د طریقې څخه نه اوري دغه باردی بیا ماته وویل ول دغه چارواکي ته تا اختار وکړی دي مال په دغه حالت کې څنګه اختار ورکړم په دغه حالت کې څه تر کیبلان لاندې یم او زما ده ته اختار ورکړي زه د دوی پېژنم نه مایلدلی وو نو په شپه کې هغه چارواکي تلل شکر دی حمد وي خدای لره زموږ سره د شهدا او معیبینو وزارت خپل هر څه وس را سره شریک کړی دی بلکې په عام طور لکه څنګه چې امیر المؤمنین عمومي عفوه کړې ده دوی هم په عمومي توګه و هر یتیم ته که څوم د چارواکي وي که څوم د غیره وي که څوم د شهید وي د نظام د امیر المؤمنین د امارت وي بلا تفاوت د ټولو سره ښه همکاري کوي ښه کومکونه کوي په یوه سترګه ورته ګوري دا شکر دی حمد دی خدای دا زموږ د نظام وحدت دی او د الله سره وعده ده او پر بدو ښه دي چې ګوره د ټولو چارواکو د ټولو غیره خلکو سره هم د شهید د نظام د امارت په سترګه ورته ګوري ټولو سره یو رقم کومک کوي حمد دی ټوله دنیا خوشحاله دي یعنې زنانه ما ویل د په کندهار کې د شهدا او معیبینو د چارواکو ښځه وه برای بغره د سره دورې کړه ول الله دا نظام مه خرابوه دغه پیسې چې به ما د دې ځای ایستلې 100,000 به پر لارې ما چارواکو واخیستلې په 5,000 په کمیشن یې راتېرولم ول خدای دا څنګه نظام دی چې څنګه پیسې راکړې هغه په راکور ته رسوم دا د چارواکي ښځه وه ما په خپله پوښتنه ځینې وکړه حمد دی خدای لره ما 15 نفر یم په بمبار کې شهیدان سوه خو حمد دی خدای لره زما بچې یو فدایي هم وکړي په سنګین کې ما ډېرې زارۍ ورته وکړې چې په جریاني جهاد وکړه ده راته وویله چې زه د الله په لار کې ځان قربانوم نور په ژوند کې خیر نشته د اسلامي نظام دغه دبدبه و الله ته او جهان ته زه ښکاره کوم چې موږ دا قربانۍ ورکوو نو زه په دې ډېر فخر کوم ډېر خوشحاله یم بیا چې زه مودی سره خبر و چې ما لمونځ وکړي د رب مې واورېده یو رکعت مې د قرأت ویلی و بل دوهم باندې ما سلام وګرځوه ما وځغستله زما مقتدیان ټول چې څه کوي ما ورته ویل کیسه پیښه ده چې ورغلم دوی د غوښې راټولولې چارواکو ما ورته ویل دورې کوي دغه پاکې غوښې په دا نجسو لاسو مه ټولوئ ستا څه دی د اوسه ما ورته وویله چې دا زما بچی دی ولمټر د چا ما زما دی ابلا کنداغونه سوه وهل سوه امریکایان ورته ویله چې علاقې د انتحاري پلان علاقې موږ د سره څه نه لرو داخله و نه پرېښولم داخله و بوتلم هلته لس شپې بندي کړم 2 لکه کالدار یې بیا دغه راڅه واخېستې جرم بالا بېرته رالاکم چې کور ته رالم نو زما بیا د دې شهید زوی واپس 8مه ورځ چې زما 2 ورځې لا بند ته پاتې وې بل بچی پیدا شوی و چې هدایت الله نومیږي دغه بچی پیدا شوی و هغه زما کورداري ژوندی وه هغه وویله چې ما د خپل پلار څخه زما پلار عالم و ما د خپل پلار اورېدل دي که د چا زوی یا لور شهیده شي مور یې پښې و لاسونه سره کړي الله د عرش دروازه پرایله کړي زه چې رالم دې لاسونه سره کړي وه دا مقام یې پر ځای کړ بیا مې کور بمبار سو دغه 3 کاله وروسته بیا کور بمبار سو هغه مېرمن مې شهیده سوه لور مې شهیده سوه 2 زامن مې شهیدان سوه یو لمسی و دغه مې شهیدان سوله 15 نفره زخمیان دي په هغه کې 2 زنانه لورې مې پاج دي یوه په لاس د خپړې سکښته یوه لور مې د جېبې جلک څخه لاندې پاج ده نور الحمدلله زوی مې یو پاته دی هغه 325 کوکه ګنډلی دی ایمرجنسي والا وویل چې موږ ته تر اوسه دا شټپې نه دي راغلي نو حمد یې خدای لره کله چې زما بچی تللی فدایي ته دغه خبره را سره وکړه ما ورته ویله د بیت المال شی د ځان سره مه وړه نو چې زه تا ورکوم د خدای رضا ته موټر خو بیخي ورکوم منی 4 لکه کالدارې ور واخیستئ او چرۍ و په ټاشنګ باروت په خپلو پیسو هېڅ چا نه دې راکړي نسي ویلی یو څوک دغه ما ور واخیستل ما په خپلو پیسو ور واخیسته دا مې قرباني کړه پر دغه باندې د حکومت ما ته ډېر زجر راکوي دا بچی هم ستا دی موټر هم ستا دی او دا باروت سیانګر ستا دي بیا په دغه کې یوه ګونۍ دا چرۍ دي دا چې دا
په دا بم کې اچي په دا موټر کې ځای پر ځای کې دا هم راویستلې دا خدای دې دا ستا په دوکان کې پرتې مالګر شان زما دي ما د ابراهیم علیه السلام په طریقه ته ځان راوستلی دی د الله څخه دغه وعده کړې په هغه ورځ چې د ابراهیم علیه السلام په طریقه زه ورځم الله پر هغه طریقه مې وساته دغه زما د کور مشکلات دی فخر په کوم ډېر فخر په کوم په زرګونو چې یا په شخصي نظام کې یا په بله قومي پرستي کې یا په ټاور کې د نظام د جمهوریت نه دی تللی دا زما دپاره لوی فخر دی حمد او ثنا دی خدای لره د اسلامي نظام الحمدلله په دغه شهداو په وینو باندې رامنځته شو په دغه قربانۍ باندې چې دا قربانۍ نه وای کله داسې کېدله کفار ویل چې موږ په ګرد نظام کې موږ داسې نفر نه لرو چې هغه ځان قرباني کړي دا څه رقم فوج دی موږ دا اسلامي فوج دی دا د اسلام فوج دی دا د علیه السلام طریقه ده دا د انبیاو طریقه ده ما چې په بند کې پوښتنه وکړه دا انتحاري خو ناروا دی مال نه دی ناروا دغه دی حضرت بلال صاحب 12 ستوري پر نبی علیه السلام وخوړلې دغه قرباني وه چې ورکوله نو هغه نه کوي خدای نه کوي نو هغه نس وجلی مرسل اغسطی جلا خبره ده برای سر وشوره یو چارواکي په دغه شپه مسلمان سو واوښتی چغه یې وکړه نو دا خلک یې څنګه روزلي دي چې دوی خپل د طریقې څخه نه اوري دغه باردی بیا ماته وویل دغه چارواکي ته تا اختار وکړی دی ما په دغه حالت کې څنګه اختار ورکړم په دغه حالت کې څه تر کیبلان لاندې یم او زه ما دته اختار ورکړي زه د دوی پېژنم نه مایلدلی وو نو په شپه کې هغه چارواکي تلل شکر دی حمد خدای لره زموږ سره د شهداو معیبینو وزارت خپل هر څه وس را سره شریک کړی دی بلکې په عام طور لکه څنګه چې امیر المؤمنین عمومي عفوه کړې ده دوی هم په عموما توګه و هر یتیم ته که څوم د چارواکي وي که څوم د غیره وي که څوم د شهید وي د نظام د امیر المؤمنین د امارت وي بلا تفاوته د ټولو سره ښه همکاري کوي ښه کومکونه کوي په یوه سترګه ورته ګوري دا شکر دی حمد خدای دا زموږ د نظام وحدت دی او د الله سره وعده ده او پر بدو ښه دي چې ګوره د ټولو چارواکو د ټولو غیره خلکو سره هم د شهید د نظام د امارت په سترګه ورته ګوري ټولو سره یو رقم کومک کوي حمد ټوله دنیا خوشحاله دي یعنې زنانه ما ویل د په کندهار کې د شهداو معیبینو د چارواکو ښځه وه برای بغره د سره دورې کړه وله الله دا نظام مه خرابوه دغه پیسې چې به ما د دې ځای ایستلې 100,000 به پر لارې ما چارواکو واخیستلې په 5,000 په کمیسیون یې راتېرولم ول خدای دا څنګه نظام دی چې څنګه پیسې راکړې هغه په راکور ته رسوم دا د چارواکي ښځه ما په خپله پوښتنه ځینې وکړه حمد خدای لره